او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تابعداري به هم کې او د پاک پیغمبر مبارک خبره به منی قرآن چې الله پاک نازل کړي دی داغه بیان برونو مونږ ته څوک کوي لتبین للناس ما نزل الیهم رب ذوالجلال فرمایي چې د قرآن بیان پاک پیغمبر مبارک ته وي تبه کې رسول الله مبارک په خپل اقوال سره خپل افعال سره د قرآن بیان کړی دی او که یو انسان د حدیث مبارکو نه منکر دی او د احادیث نه منکر دی حدیث نه مني نو په حقیقت کې رونو دی د قرآن نه منکر دی ځکه دا قرآن چې موږ وایو دا د الله کتاب دی او دا د الله خبرې دي نو دا موږ ته چا ویلي دي دا خبره خو موږ ته رسول الله مبارک کړی ده نو دا د پاک پیغمبر مبارک خبره ته ونه منله بل په قرآن کې د مانځه طریقه کم ده الله وی واقیموا الصلاة منځ کوه اوس د مانځه طریقه به قرآن کې پیدا نه کې دا په تفصیل سره چې څنګه موږ منځ کوو دغه طریقه قرآن کې کم ده هغه طریقه خو موږ ته د دواړو جهانو سردار مبارک خولې ده صلو کما رأیتمونی اصلی صحابه ته وی داسې منځ کوي لکه څنګه منځ چې زه کوم بعضې کسانو یره د حدیث خو لیکل د رسول الله مبارک په زمانه کې نو او دا رستو لیکل شروع شوی دی رونو دا خبره هم غلطه ده د دې منکرینو د حدیث بعض اعتراضات دی علماء دا غینه جوابونه کړی دي د یو سیز د یاد ساتنې د پاره درې طریقې دي درې یو ته ویل کېږي ضبط الصدر یو شی په سینه کې محفوظ ساتل دغه طریقم د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په زمانہ کې و د دواړو جهانو سردار مبارک صحابه به د پاک پیغمبر مبارک حدیث یادول دویمه طریقه تعامل ده عمل کی یو شی راوستل لکه که یو سړی تا ته د حج طریقه بیان کی نو ټول به دا ووري خو چې کم سړی لاړ حج وکړ د بیت الله طواف وکړ صفا مروه کې سعی وکړه مینا ته لاړ عرفات ته لاړ مزدلفې ته لاړ شیطانان یې مینا کې ویشتل نو که د دینی تعلیم هم نه دی کړی او د سکول هم نه دی ویلی خود ته د حج طریقه زده شولې ځکه د خپل عملی جامه کې راوسته نو د دواړو جهانو د سردار مبارک د خولې نه چې به کومه خبره وته صحابه به په هغې باندې عمل کو دریمه طریقه د یو څیز د ساتنې دپاره د محفوظ د کېدو دپاره هغه کتابت او لیکل دي او د دواړو جهانو د سردار مبارک په زمانه کې لیکل هم وو صحابه لیکلم کړي دي د رسول الله مبارک نه او صحابه له رب ذوالجلال مضبوط حافظه هم ورکړي وي حضرت ابو هريره رضی الله عنه تبلا احادیث یاد دي یو ځل د دواړو جهانو سردار مبارک ته شکایت وکړه د خپل حافظه پاک پیغمبر مبارک وتوی ابو هريره را صادر دی وغوړاو هغه صادر چې وغوړاو نو د دواړو جهانو سردار مبارک لکه یو صادر کې چې یو شی ورغورځي دقه شان هغې کې سورو غورځول غلمی خزانونه او بیا هغه صادر ابو هريره رضی الله عنه د خپل سینې نه توک هغه کلمات چې کوم رسول الله مبارک ویلیو هغه صادر کې چې څه غرزول کړیو هغه د خپل سینې نه توک وی قسم په الله که د هغې نه پس ما نه یو حرف هم ایر شوي یو حرف هم رانه بیا ایر شوی نه دی
مروان ابن الحکم د حضرت ابو هريره رضی الله عنه به حدیث زیات نقل کول نه ردی امتحان غشته نو دلې دعوت وک او د یو پردې شاته وته یو دو کاتبان کینول وی چې دې کله خوراکو کینو دنه بزته پوسونه کوم د حدیثو په باره کې او تاسو بلیکل کوي چې کله حضرت ابو هريره رضی الله عنه خوراکو کوم نو مروان ابن الحکم ورته ویرا کده رسول الله مبارک یو سو احادیث تراته بیان کړي نو سخبای دی لګیا شو په هغه مجلس کې صدا پاس اصل احادیث د رسول الله مبارک وي خو په دې خبر نه دی چې د پردې نشاته خماته کاتبان کې نو لیدي اغوی سره قلم دی او لګیا دی لیکل کوي یو قسم لیکل کوي بلم لیکل کوي هغه سل واړه احادیث یو لیکل یو کال چې تیر شو نو بیا حضرت ابو هريره رضی الله عنه راغوت او بیا ول دعوت کو روټه په خوړه چې کله ډوړې یو خوړه وته ویرا ابو هريره او شاته ورته بیا د پردې نه دو کسان کینولې وې د دنه بزد حدیث او تپوس کوم او تاسو به بیا لیکل کوي یو بم کوي بل بم کوي نو چې کله د خوراکو کوم نو وته وی پروس کال د مجلس ته تراغلې او تا دل تمنګ ته رسول الله مبارک حدیث بیان کړیو ابو هريره ډیر زیات خواندې کړیو اقا حدیث هغه پروس کالنی را تبیا بیان کا نورونو یو انسان چې د شپې ډوډۍ خوړلې هغه وته یادني کله یو امام نه تاسو کې چې 13 جمعه په جمعه په مانځ کې کم سورتونه ویلو یاد ورتنی اوس حدیث ورته یادو خو لکه 13 کال چې د کم ویلو هغه را ته بیان کا دا چاته پته لګي یو کوټه کې سړی سملی ټول شپه ورځ پکې تیرای دا وته پته نه لګي چې زما د کوټې برګي سولي زمنګ په کلی کې یو وکیلو نو په یو کور باندې د دوه کسانو جګړه رااله یو ودا زما دی بل ودا زما دی ناغه چې کم پکې اوسېدنه غریبو ناغه بل وکیل لري رشوت ورکړو نو هغه وکیل د جج په مخ کې په دغه سړی اعتراض وکوي ته چې دا کور زما دی ویاو خنه وته وستا په کوټه کې په چت کې سو برګي اوس دا چاته پته لګي برګي چا څوک شماري دا شمیر خو بالا کې چې خزه د کورنی او کور کې شپه دی یوازي نو چت ته به پاوی بیا بشمارل کې چې خوب نه درځي بیا به وشماره ناغه وته وی وکیل سی وی او تپوستانه زکوم وی دا پټکی د کله والي وته وی سار می والي وی ستاره د پټکی سو ولدي هغه وکیل وته وی ماته خو پته نه لګي نو وی پټکی د پخپل لا د سر نه توکړی دی او سار دی والي او پته ته نه لګي او په کوټه باندې برګي زماني کې خو دي او د شمار تپوس ایمان کې نو چاته پته لګي نو ابو هريره رضی الله عنه توي وی پروس کال چې کوم احادیث بیان کړو ډیر زیات خواندې کړو احادیث را ته بیان کا د شوروش پروس کال چې کوم حدیث لومبه ویلو اقه پړومبي زلوې چې دویمه په دویم نمبر کې کم ویلې وغه په دویم نمبر وې چې دریمه و پسې په دریم نمبر ویلې وغه په دریم نمبر وې په هغه ترتیب باندې هغه سل یا صد پاس سل احادیث بیان کړ اقا حدیث په هغه ترتیب چې پروس کالی بیان کړي خدا ځان نه خبر نه دي چې کاتبانه خو د پردې شاته لیکل کوي دی هرست ک مروان پروس کالنه کا پیرا واغشته او دیم را واغشته الکه ویغه سره وګوره دواړو سره چې وی قتل قسم په الله کده من او کده عن او د الله پر رقم تکیو نو داسه حافظ رب ذل جلال صحابه کرام لور کړي
دا سه حافظ په دې احادیثو کې د رسول الله مبارک خطونه شته بادشاہګانو ته چې کوم خطونه رسول الله مبارک بلیکل له دی بین چراغه به بادشاہګانو ته خطونه لیکل د هغه وخت انو داري احادیثو کې خطونه نقل دي بعضی کتابونو کې شته هغه نسخه چې رسول الله مبارک په هغه وخت کې کوم لیکل په خطونو کړی دي هغه خطونه محفوظ ساتل شوی دي نن سبا هغه خطونه ګوتو لرالل چې دې احادیث سره وګوره هغه خط قسم په الله کده من او کده عن او کده لا فرق پکشتا الحمدلله دا سه حافظه رب ذل جلال دا صحابه ولدا ور کړي دا سه مضبوطه حافظه یو کتاب کې مې یو واقعا سار کتا شیخ صاحب مکسر دا واقع بیان سار مام یو کتاب کې وکتا عبید الله بن الهیار رحمت الله علیه وی یوزه کې رالما نو حضرت وشی رضی الله عنه ناستو نو هغه سره خوا کې ناستم دیوال ته مې ډډاو لګول د خپې مې داسې وغزولې وی زما د خپوت وشی رضی الله عنه قتل وی ما ته وی لکه د عدی بن الخيار زوی خونه وی ما وتوی چې ولې نیمه خوی ما وتوی چې تاسو سره خو چته تمام مخ کې ملاقات نری پېښ شوی نری شوی تعارف نری شوی جانا پہچان نه ده شوی اخر زری او په جندم پس وی ما ته وی چې ستا پلار سره زما تعلق نو یو زلزه هغه سره وما نو په هغه وخت کې د کور نه سوال جواب راغی او ته پیدا شوی نو ما تستا پلاروی تی مال پغیق کی روخ کی چه دا با یو مرزعی لبوزی پخوا دا باندو دا اواب سپاو نو ما شومان بے اغویل لیگل چه ال تردوی یو کال دو تیر چه خط تربیتی وشی سی جبزدکی نو تی مال پا یو حرقه کی یو کپڑا کی راکلی نو ما دا سی دی غیق کی نیولی ویغی مرزعی او دهیل می بوتلی نو ما ستا دی خپوتا نیغ نیغ کتل او چې ته ما سره کېناستې او خپې دې وغځولې نو چې دې خپو ته مې وکتل یاره ما وی دا خو هغه خپې دي هغه چې په غېږ کې مې نیولې او خپو ته ما کتل نو دومره کلونه پس د خپو نه انسان پیژني داسې حافظې ولا رب ذوالجلال دوی له ورکړی نو د رسول الله مبارک حدیث به یادول نه لیکلیم دي او بیا د هغې نه وروستو ګوره محدثینو ته امام زهری رحمت الله علیه وی زه چې په یو مجلس باندې تیریږم وی ما په دې غوږونو کې په بازار تیریږم وی غوږونو کې مې ګوتې ورکړي ګوتې چا ورته وی دا ګوتې ولې غوږونو کې ورکې وی چې په بازار تیریږم چې کومه خبره اورم هغه راته یادېږي چې کومه خبره اورم هغه راته یادېږي بازار کې خلک ارسوي وی بیا مې خبره دماغ نوځي نه نو په دې وجه وی دې غوږونو کې مې ګوتې ورکړي نو دې احادیث لرب ذوالجلال رجال پیدا کړي رجال کاملین خلق ورله پیدا کړي خوارغ وی کړي داغه نبی ارستو راشه د نور علماء ته ګورا دا بخاری مبارک چې مخ کې پروت دی دا چې چا لیکل دي محمد ابن اسماعیل د تو ګور دل الله سمره حافظ ور کړي وا ان شاء الله بابا چې راشه بر تنور خبره وکي مختصر خبره به وکم د شپږو لکو احادیث حافظ او د شپږو لکو احادیث حافظ مضبوط حافظ الله ور کړي وا بعدات تلال بعدات ته اغه محدثین را پاسېدل یره وې د حافظه من معلومول غواړو امتحان تنالو نو د سلو احادیث انتها به وکم لس احادیث یو محدث په خپل ذمہ باندې واغشتل او هغه کې لک تغییر او تبدیل او بدلیه پکې وکم ځکه چې دا کم سندونه دي نو د حدیث خپل سند دی کتاب کې شتا ما د پلان کې نه اورېدلې لکه مثال بدل راسي در کم پرزي مثال ما د زید نه اورېدلې زید د عمر نه عمر د ګلدین نه ګلدین د ګلبدین نه دا سلسله دا سه بیا صحابه ته رسیدلې ده
نو هغه دته په دې سند کې نمونه بدل را بدل کړل نو چې یو سړی پاسید امام بخاری صاحب نه تاسو که سوال پیو که حدیث ورته بیان که سره سند نه دی وته لا عرفونه پیجنم دویم حدیث ورته بیان کدی وته بیا لا عرفونه پیجنم ما ته پته نشته معلومات نشته دریم حدیث بیان ک لس حدیث وته بیان کله خود به لا عرفو بیا بل پاسه د غلس بیان کل بیا بدوی لا عرف صلح حدیث لسو کسانو بیان کل دبوی نه پیجنم بعضی کسانو وی دا سنگری حافظ در حدیث یو حدیث ار یو حدیث لا عرف معلومات را تنشته نه پیجنم چیغوی غسل حدیث برابر کل نو دی پاسید وی داړم به کس چې پاسیدلو نو دړم به دا حدیث ویلو هغه حدیث چې هغه کم ویلو اق سره د سند نه بیان ک خو دې کې پلان کیږي کې دا غلطی را دی راوی نو مې پکې دا راوی دلته نه دی پکاره او دې پکې راوړي دا راوی پکې نشته دا حدیث د بیان کړو دا په صحیح سند سره دا سری دویم حدیث چې بیان کړو ناغي کې دا غلطی کړي دا حدیث دا سنره دا په صحیح سند سره دا سری دریم حدیث چې بیان کړو نو دا سنه دی په دې سند سره هغه به مووي او دا صحیح دا سره هغه سړی چې کم لس حدیث بیان کړیو او هغه په کم ترتیب اول کم ویلیو په دویم ځلې کم ویلیو په دریم عقد هغه احادیث مووي او داغي صحیح سندونه بیان کړوي دا سره اغه سل احادیث چې ویلیو هغه بیان کړل په ترتیب چې تاسو دا سی ویلیو او دا صحیح دا سی نو حافظ ابن حجر وای و یو حافظ که سل حدیث سره دا سند نه بیان کی دا صدوم رلوی خبره نه ده او حافظو دا حدیثو لیکن اغه محدثینو چې کوم ترتیب سره غسل احادیث ویلیو هغه کې تغییر تبدیل راوستیو دا غوی په هغه الفاظو باندې غویلو په هغه ترتیب باندې ویل دا ګران کار دی دا سه حافظي ولا رب ذل جلال ور کړی او د دې شپږو لکو احادیثنا تقریبا 7275 احادیث د بخاری مبارک کې لیکلي تقریبا 9.5 ورته وي او بیا دای چې تیار ک نو بیا تل دې ناس ته پدغه کې مدینه منوره ته تل ریاض الجنت کې ناس ته دار حدیث ته پاره غسل کړي 2 رکعات نه پلی کړي استهاره کړي بیا لیکل کړي دومره خوارې رونو دوی کړي او بیا د دې احادیث په سند کې چې کم راویان ذکر شوی دي چې د نوري دلی دي اصحاب الجرح والتعديل کتابونه لیکلي شوی دي نو د هغه راویانو چې علماو کم معلومات کړي دي په سند کې چې کم راویان دي لکه د ابو هريره رضی الله عنه چې کم شاګرد دي بیا داغه چې کم شاګرد دي بیا داغه چې کم شاګرد دي امام بخاری سے پس پر رسیدلی دي ناغه پس علما لګیدلی دي نو د هغه سړی ته پوسې کړي دي کله پیدا شوی کما محله کی منسکای دروغ وای کنه وای غیبت کای کنه کای ټګی کای کنه کای حافظه مضبوطه رک کمزور ده لکه چې یو سړی یو جینې غواړي او د جینې کور بیا د غیلک محله ته لاړ شو معلومات کوي داسې معلومات به کړی بیا داږي دومره تحقیق کړی دی چې زوی د پلار خیال نه ساتلی علی ابن مدینی د امام بخاری صاحب استاد دی نو د پلار به حدیث نقل کول د دې زوینه چا تاسو کدی هم په خپل لوی محدث دی یره وې داسې پروګرام دی ته خود د نور راویانو حالات بیانې ستاد پلار تاسو در نکوم چې دی په باب د حدیثو کې څنګه وته وی زما د پلار تاسو معنا مکه دا بل چانه او کوی د متانه کوم وی زما پلار قابل اعتماد نه دی په باب د حدیثو کې قسم دې کده پلار خیالیم ساتلی په دې راویانو باندې دومره کتابونه لیکلي شوی چې غږی مکه دومره تحقیق په دې شوی چې اندازې نشته نو د دې محدثینو د دې حافظو ته به حیران شي او بیا د امام بخاری صاحب شاګردان موړ نه دي امام مسلم صاحب شاګرد دي
امام نسائی سے بے شاگرد دے امام ترمذی سے بے شاگرد دے دا صحیح سترہ کتابونه چې امام ترمذی مبارکی لیکلي او دی امام ترمذی رحمت الله علیه چې الله پاک کوم حافظه ورکړي بوډا دی کمزور دی پلار باندې روان دي سفر کوي پوخه باندې سور دی پوخه باندې سور دی یو ځکه سره دا سخکته ک لکه چېونه یو د اون د اخراخ راخ کته شوی او ته سرخ کته نه کې ناغه د لدا سر وای نو د سرخ کته ک ناغه چې کوم سړی هغه اوخه بوتله هغه وته وی جدا سر دی ولې کته ک یره وی ما وی چې د اخراخ د اخراخ له سرونه وای او ته وی د سخراخ وی د اون ده وی دلته خونه نشته اون نشته خراخ د کیمرا دی وته وی خدل ته اون نشته خراخ نشته دی په دغه وخت کې په دې سترګو باندې امام ترمذی صاحب لون شوی یره وای دا خو بیا زما حافظه کې نقصان راغلی حافظه مې کمزور شوی ده بیا خو مال د رسول الله مبارک حدیث بیانول ندی پکار یره تلګ معلومات وکړه خو کې چې کم کلی او داغې نه کسانې روغختل معلومات وکړه چې کوم لکان اوی وته منګ ته خو پتن لګی چې دې ځکه نشتا سم مشران رالل داغه مشرانو نه تاسو کاله کدلته نو ا مشران یو پدې ځای باندې چې کوم ځای امام ترمذی صاحب یاد یو پدې ځای یو نو خودول اسکاله او شو چې هغه اونواله شوی ده او د هغه اون یو خراخو د لارې د پاسه راخته شوی نو چې څوک بم په ساروی باندې ناستو تیرېدل بناغه سره به سر جنگیده نو سر به خکته کنو بیا به تیرېده نو پسترګو باندې ډون شوی دی دولس کاله مخکې اونه تیره شوی والی شوی ده دون موده پس سفر کوي او چې هغه ځای له راورسېد داسې حافظه چې راورسېد نو دومره م ورته پته وه چې دې ځای کې هغه ونه و دې ځای کې اخراق دې سر یې ښکته داسې مضبوطې حافظې رب ذوالجلال دوی له ورکړي دي امام ابو زرعه رحمت الله علیه د بلا شاګردان نو یو شاګرد وغه داسې نوې نه واده کړي راته بنو یو ځل ماسخوتن نا وخت کور تلل چې کور تلل نو هغه خزه ناوي خزه و هغه وته وی دا دومره نا وخت ته کور تراله ټول رستا په انتظار ایم ګوره خوب راغلیو د کېدم ناس نه چې تراشه بیا خپشي ټول ورځ د بی ځای تیر کړه نو دی وته وی چې بی ځای منره تیر کړي خپل استاد ابو زرعه سره ناستم داغه نه مزد کړه کوله هغه خزه غټور رس په انتظار ناسته واغو سوا او ته په قلاره کې نه تا بس زده کړی مړه ستاغه استاد په ټکی نه پیګینو تا ته بسوخه بس چې د خپل استاد خبره ووري د چېغه په ټکی نه پیګي غوسه ورله په غوسه شو او د خلینه اغه ته الفاظ خطل دغه د ابو زرعه رحمت الله علیه دا شاګرد خپل خزه ته وی که زما استاد ته یو لکه حدیث یاد نین او ته وی د خپل خزه ته وی ته په ما باندې وی پدریو طلاق دغه شاګرد دی وته وی خزم خپه وخاوندم خپود شو چې کله سار شو نو دا خزه د خاوند ته وی ر طلاق خود درې لار راکل دی ته معلس طلاق وی دی کې بیا کار ګران دی خو لیکن مشروط طلاق دی کو استاد تر یو لکه حدیث یادی خو زره باندې وته وی نه طلاقېږم او که یاد ورتنینو بیا خو به زه چې کم دی دغه ما به طلاق به در باندې نه لاړ شه د استاد نه معلومات وکړه دی راغی د خپل استاد له وی استاد جی مبارکه بیګا چې استاد مجلس نه لاړم نو خزر را باندې یو غړم غونډه نارې کړې او ډیره تیز او استاد په باره کې سپک خبره وکړه ما وتدال پاز ویلی نو استاد یو لکه حدیث یاد دیو کنه دغه حافظ یې کني هغه وته وی زمانہ لار شیخ خپل خزه او ته خزر چې مخ کې څنګه زندگی تیروله خزه او خاون چې کم جون تیری هغه شانتي زندگی تیروي دی وته وی نو استاد جدار اته و چې یو لکه حدیث د یاد دیو کنه مړه وی پرېګره ته پوسونه مکوا او چې څنګه زندگی خزه او خاون ته مخ کې تیروله او مغه شان تیروا
دی ورته وی استاد یل راته ووایه هغه ورته وی قسم په الله چې 100,000 احادیث راته سره د سند نه داسې یاد دي لکه په مانځه کې چې سړی سورت فاتحه وی او ورته یاد دی داسې راته یاد وی بس بیا ورته وی په ما ښځه طلاق نه ده نورون الحمدلله دا احادیث چې مونږ او تاسو ته رسیدلی دي دی له رب ذوالجلال رجال پیدا کړي هغوی کې الله تقوا پیدا کړې وه او دومره خواري کړې ده دومره کنه یو استاد چې به خپل شاګرد ته حدیث بیانو نو ورته وی لاس راله راکه نو د هغه دا لاس به ونیو نو حدیث پې ورته بیان کړه نو د استاد د شاګرد ته وی دا ما چې ستا لاس ونیو او دا حدیث مې درته بیان که تا ته پته لګي چې دا ولې هغه به ورته وینا وی ما ته چې خپل استاد حدیث بیانو وی ما ته وی لاس راکه هغه زما لاس نیولی و نو ما ته حدیث بیان که ځکه مې ستا لاس ونیو او زما استاد چې زما لاس ونیو وی ما ته خپل استاد وی چې تا ته پته لګي چې ستا لاس مې ونیو او حدیث مې راته بیان کوي ما ورته وی چې نه وی راته وی چې زما استاد ما ته حدیث بیانو نه هغه زما لاس نیولی هغه استاد ته چې خپل استاد حدیث بیانو نو هغه د شاګرد لاس نیولیو تر دې چې رسول الله مبارک صحابي ته د حدیث بیانو نو رسول الله مبارک د صحابي لاس نیولیو هغه حدیث خو څه چې هغه هیئتونه هم یاد کړي بعضې وخت کې به شاګرد ته یو خراوله نوخه به راوسته نو په اوښه باندې به کېناست نو د رسول الله مبارک حدیث به بیان وی تا ته پته لګي چې د اوښه مې د باندې ولې راوسته هغه به ورته وینا وی ما ته چې کله خپل استاد د حدیث بیانو نو وی هغه په اوښه سور شو نو ما ته حدیث بیان کړ او وی ما ته وی چې تا ته پته لګي چې دا زه ولې په اوښه سور شم وی ما ورته وی چې نه وی راته وی چې ما ته کله خپل استاد حدیث بیانو هغه په اوښه باندې سور شو نو ما ته بیان کړ او هغه استاد بیا خپل شاګرد ته وی چې تا ته پته لګي چې زه ولې په اوښه سور شم وی نه هغه وی چې یاره کله رسول الله مبارک صحابي ته حدیث بیانو رسول الله مبارک په اوښه باندې سور او دا حدیث بیان کړو دومره خیال ساتلی بعضی وخت به استاد صحابي ته حدیث بیانو په خندا به شو به خندل او حدیث به بیان که وی تا ته پته لګي چې یاره دا ما حدیث بیانو دا اومې خندل ولی وینا وی ما ته چې خپل استاد بیانو نو هغه خندلی هغه ته چې خپل استاد بیانو نه هغه خندلیو او هغه ته چې خپل استاد بیانو نه هغه خندلیو هغه ته چې صحابي بیانو نه هغه خندلیو او صحابي وی چې ما ته رسول الله مبارک بیانو نه هغه خندلیو او د رسول الله مبارک نه چې صحابي ته پوسو کې تا ولی خندل وی دی وخت کې رب العالمین خندل دا الله غزه کنایه د خوشاله نه ده ځکه مو خندل دومره رونو د حدیث او الفاظ وسکه دومره خیال روي ساتل دومره وسر سیاد کړی دا ټوکی خو نه دی د دې احادیثو ډیر زیات د دې تحقیق شوی الحمدلله او دې محدثین الله په ډیره مضبوطه حافظي ور کړی دي او الله پکې تقوا سمره پیدا کړی او ما غوندې او تا غوندې نو امام مالک رحمت الله علیه د حدیثو درس کو نو چې کله د حدیث مبارک درس وکاو نو دا رنگ یې لګونته زیړ شو بیا یې رنگ زیړ شو رنگ به په مزه مزه باندې زیړېد او درس وکاو چې کله د حدیث درس ختم ک نو یو شاګرد ته وی تراشه زما را ترخ وګوره نو چې لستون یې اوچت ک نو د ترخ کې لړم ولې یو لستک ور کړو وته یو استاد جی محترمه چې د لړم د لړومبې ټک درک نو مونږ ته به ویلیو کنه یره وی د دواړو جهانو د سردار مبارک د حدیث می بیانول نو ما ته بېدبي ښکارېده چې دا مې په منځ کې بند کړی وي بېدبي راته ښکارېده یو لس ټکې د لړم برداشت کړل خو لیکن هغه حدیث یې په منځ کې بند کړي نه دي دومره د حدیثو دغه علماو ادب کړی دی او بیا د دې زمانه د محدثینو ته وګوره د دې زمانه محدثینو ته وګوره کنه لن بدرته درک مثال درکم شیر علی شاه مولوی صاحب دا زموږ استاد پاتې شوی
حقانیت چې په ډومبي کال باندې راغی نو په هغه کال دنه ما د احادیثو کتابونه ویلي دي الله پاک دې ول درجات عالیه نصیب ډېر لوی مرتبه والے انسان قسم دې درته نشم ویل زه خپل واقعه درته بیان کوم یو ځل دوز د شپې خوب نه موږ سره د دیر یو طالب او دغه طاهر نومو کمره کې سلور 15 کسان نو زوس چې خوبی نه و نو په خوب کې زوی مې يروم د افغانستان نه طالبان راشي او د مدرسې د محتمم ته چې چټیانې ورکنه دي چټیانې ورکی او طالبان بسونو کې افغانستان ته لاړ شي زه خپل کور ته لاړ شم دا تو اخر لیک لاړ شي د کور ته لاړ شي نو زم چې د کور ته لاړ شي د زوی شي او په دغه خوب کې شیر علی شاه مولوی سیبینه حدیث مبارک ته اذا الله عبادت په داسې انداز باندې کوا لکه چې ته الله او کدا سي ځان نشي جوړولې نو بیا داسې طریقې سره عبادت کول لکه چې الله تعیني په دغه مرتبه سره د احسان غ مرتبه دي نو په دغه مرتبه باندې مې هم دغه خوب کې شیر علی شاه مولوی سیب مولید د خوب نه را پاسې دم اوس د الله شان ته ګوره بعضی وخت خوب رشاش چې سبق هم ویوز د سبقونو په منځ کې د افغانستان طالبان را لغوبلې جوړ کال ته جهاد دی او تاسو سبقونه وایو خیر اوس محتمم صاحب سره خبرو قسم الرحمن صاحب سره هغه چټیانې وای کو چې څوک د سره زی غبوزه بسونه ډک شو افغانستان طالبان ور سره لاړ طاهر مولوی صاحب دیر ته لاړ او زه تورم زو ترال چې کله هغه چټیانې ختم شوې هغه چې کوم وزیر راکړي چې واپس لاړم نو یې طاهر ته مې یره ما یو خوب لیدو ما چې ته کور ته لاړ شي نو زوی دی شي هغه خاندل ما ته وی چې کور ته لاړم وی پریشان مې زوی شو او یغه مړ شو بیا مړ شو یره ما یې دا خوب خو مې ریشه او ځکه د افغانستان هغه چټیان مې پکې لیدي وي طالبان غیله لاړل نو غم ریشه شو ستاره زویم ریشه نو د شیر علی شاه مولوی صاحب دا مرتبه چې پکې الله پاک ما ته خو لنو دقه به هم د غرنګي نو ما سر د حقانی او طالب وړه دوره کوله هغه ما ته وی د قبر نه خوشبو خطا وی چې کم طالب پکې لاس داغه پاغه خورو کې ورکړیو چې راغی وی هغه لاس ما ته خو خورو پر وغته وی چې ما دا کړو داغه نه بویت نو د دې محدثینو د قبرونو بیا خوشبوګانی خطلې دا د حدیثو برکت مولانا موسی خان صاحب ته وګوره داغه د قبر نه خوشبویت لا دی علماء له چې ودي محدثین د الله کم شان ور کړی یاره دا خبره مې خلیل رااله چې وی مو کوي نه ویم خو زو به وی مجنو زمون شیخ صاحب الحمدلله شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب الله دې ول ډیر جنور کی زما مشرور دی ځکه شرور ما امانو یوسف احمد دی او دا غنوم تاسو له درځي زما مشرور دی دا حدیث استاد مم دی او زه دا سیوم جمعات کوم اتم جمعات کوم چې هغه نه دا واړه کتابونه دا شروع کړو یو سړی براتنو هغه چراغ نو هغه شیخ صاحب اکثر چې څوک خولې په دې تندینو دا څنګه خنه غني نو دی یو سړی سره زما تعلق ته ناغه په دغه باندې په دې ځای باندې را شیخ صاحب کول کې یو ځل بیا راغی بیا کول کې موته ګوره شیخ صاحب په دې باندې خپکیږي دا چل مکاوه ناغه ما ته په یو کس باندې حواله راکړه وی ما ته پته چې خپکیږي په خو یو سړی ولا راغلیو نو هغه وی چې په خوب کې مې رسول الله مبارک ولید او شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې ځای په تندی باندې خپل کړو نو دا چې راشم نو زکه وی ز په دې ځای په تندی خپلوم ډیر داسې خوبونه یو زنانه دارچن نه من کراراله نو هغه د سوات نه زنانه راشي ډیر لري زین نه راشي وی د شیخ صاحب د بیانات اوري وی منګي یو پوچی اینو نو هغه وی منګي اینو نو زه دغه مزه د شیخ صاحب اکثر د زنانو نه ځان ساتي پرېستې کوي اړې رضیا تکلکاو نو زمون کور کې یو زنانه هغه وتوی ګور هغه بار به سره میلمان دي چا تر نه ملاوي کی وتوی دار ته چاویلی خامخا بینم او مال به راولې هغه وتوی نه ملاویږي دنیا میلمان دي وسره جمعې ورځ لرنه میلمان راغلي دي وی بس کمړه کوي مې او ک پرې دې مې خو زه به خامخینم ولینه داغه په باره کې یو خوب لیدلې سو خوب دی لیدلې وی د شپې وی زیرا تقریرونه ډیر زیات اور وی د شپې زوس خوبینه ما وی په خوب کې مې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ولید
او محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته غیر چا پیر داسې مخامخ صحابه ناس وې د دوړو جهانو سردار مبارک دي صحابه ته و چې د لاسونو لګوچت کې و یغوی لاسونو چت کړه و نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هم لاسو چت کړه او دا شیخ صاحب دی خوب کې وینم دی را مخامخ شي راته صحابه هم راته ښکاري رسول الله مبارک او دیم را مخامخ وی د دوړو جهانو سردار مبارک وی دا شیخ صاحب ته اشاره وکي چې شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب ته دعا وکي وی بیا د دوړو جهانو سردار مبارک وی چې الله د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په جون کې برکت پیدا کړي وی ټول صحابه وی چې امین چې کوم ورته ناست وی بیا وی چې الله د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په مال کې برکت پیدا کړي وی ټول صحابه وی چې کوم مخامخ ناست وی اغوی وی چې امین وی بیا وی چې الله د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب پر رزق کې برکت پیدا کړي وی ټول صحابه وی چې امین وی د خوب نه را پاسېد وی ما وی چې کله به سبا کېږي چې لاړ شم وی وینم خامخا به زینم رونو دا مرتبه چې الله ورکوي او د خلکو ته هیدا ولې دا دی احادیث سره د محدثینو دا نسبت د طالبانو به خیال ساتي د دې به قدر کوي د مدرسو به قدر کوي چې د کم انسان نسبت قرآن سره دی او د رسول الله مبارک حدیث سره دی دا غوی به قدر کوي چې د کم انسان سینا الله د رسول الله مبارک د حدیثونو ډکه کړو د دې د علم نه او د قرآن نه ډکه کړه ان شاء الله دا به الله د جهنم پور باندې نه ډکې خام په دې زمانه کې دا محدثین دي لګیای د حدیثو درس کوي څوک د قرآن حکیم خدمت کوي دا مدرسې دا الحمدلله دا د پاک پیغمبر مبارک د قرآن د خدمت کوي د دې مدرسې چې څومره منتظمین دي څومره د ماشومان دي د دې ټولو ته به د قدر په نظر باندې ګوري خبرې نورم ډېرې زیاتې دي او زمونږ خپل مدرسه را تورمزو کې دارت الحدیث والقرآن الکریم سب ان شاء الله العزیز هغه کې 9 بجې پروګرام دی شیخ صاحب ته مې ویلي هغه چې ته بیان لازم نه غلک بیمار دی تک و تګرانی او هغه ته موږ وی خام خبر راځي ان شاء الله هغه هم پکې تقریبا داسې 11 بجې بیان کې ډاکټر په د گاډي دا بیان دغه تک بند کړی غني دلته بم راغلی ان شاء الله هغه بم راځي مفتی ندی صاحب ته دعوت ورکړی دی هغه بم راځي دو سلور خبر ان شاء الله دې مال توفیق راکړي زمو کوم نور ناتخوانان هم راوستري نو تاسو ته دعوت ته مقدر سره و نو تورمزو کې اوډیګرام جرند زمونږ د کور نه لګونته مخ کې اوډیګرام جرند ته پوسټ کې اداره الحدیث والقرآن الکریم هغه زمونږ مدرسه را نو هغه ته بیا خپل ما خپل راشه او ماشومان مدرسو کې داخل کې ها دا مو چې دا واړه بسخوري بعض خلک ویره ماشومان بم سخوري او دا خو چې حافظ شي او د قرآن حکیم حافظ شي او دی بکارم نشي کولی او چې دی عالم شي اخر دی بخوري سر یاره دا موږ د لوګي نملو شو دا د لوګي نملو شو دا مودیان د لوګي نملو شو قسم دی چې دوی له الله سره کوي کدا چې تسخوري ګوري کتا سره مې اوس تاسو کو چې سری خولې دي کنه څوک بو چلو الوګان مې خولې کدا بل نه مې تاسو کوئی بچ ګوپی مې خولې کدا بل نه مې تاسو کوي چې دال مې خولې اوس مې خېټه نه غاره د کډنګ ورکې نو سم ډنګيږي کدا بل نه تاسو کې چې سری خولې تور باټینګ کبل ته مې چې سره خولې دي یاره کچالو اب مو چې بیختیو خي جغیم را لړ چولې لس منټه کې هم رانی ولیم نه وي چې نوړې مې په خودنو کله به یو خوا ټوپو کله به بل خوا ټوپو او راشه زمونږ تورمزو کې مدرسه اداره الحدیث والقرآن الکریم مونږ چندو پسوم نه ګرځو 3 ورځې الحمدلله طالبان غوخه خوري او 2 ورځې چرګان خوري دوا هجامي والا راغلی نه غته مال هجامي ولګو نو یو ولس کپیرا له لګو زمونږ مدرسه کې یو بل کس دی مدرسې ناظم دی هغه ته مال په د املا 2 کپ ولګو چې غلیو لګول ناغه ما داغه دواړه کپ داسې زر زر ډک شو او زماغه ولس کپ نه دون وینه لا 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 نه لکه څومره چې داغه ناغه نه سونه لاړه ما وته ویل کته نه وینه ډیره زیاته لاړه 2 کپ په سکندونو کې ډک شو ځان لمه وتوی دا چرګانو دغه وخت زور دی ما وی پېښ ما دا وخت د چرګانو هغه زور دی
نو الحمدلله په مدرسو کې وګورئ طالبانو باندې الله چرګان خوري غوښې خوري. تاسو کې کم سړی داسې چې هفته کې 3 ورځې غوښې خوري 2 ورځې چرګان شته پکې څوک ماشاءالله غټ کړ. رزق د رزق ذمہواری چا غشته ده الله. نو چې کوم انسان د الله کلام زده کوي د رسول الله مبارک حدیث زده کوي په دې غیرتی بادشاہ ستا دا ګومان دی چې پاغه به رزق کم کی پاغه به مال کم کی پاغه به پریشانه راولي. یاره دا خدا عقل نړۍ رضیاته بعیده ده چې یو سړی بادشاہ ته ورنږدې کېږي د هغه چې څومره ضروریات یې بادشاہ یې حل کوي د دې قرآن او د حدیثو په ذریعه به الله ته ورنږدې کېږي پریشانۍ به دې ختموي مال به درکوي دولت به دله درکوي مستجاب الدعوات به دې وګرځوي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.